یو لویه فرماني د الله او د رسول چې په دې میاشت کې کېږي هغه اعمالونه دي چې په میلاد کې خلک کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ مانځل او په دې کې مالونه لګول دا د الله او رسول فرماني ده. موږ د دې خلکو څخه پوښتنه کوو چې راته ووایاست دا کار عبادت دی او که دا کار بدعت دی. که ووایي چې بدعت دی خو خبره خلاصه شوه، بیا خو یې لمانځل هم ناروا دي او مال پکې لګول هم ناروا دي. او که ووایي چې عبادت دی نو بیا دا ورته وایو چې د دې عبادت څخه الله او رسول خبر وکړو خبر. که ووایي چې الله او رسول نو په خبر موږ باندې خبر یو کافران شو دا خلک. څه د یو مسله ده په دین کې شته عبادت دی او الله ځینې خبر دی. او که ووایي چې الله او رسول په خبر وو نو بیا دا پوښتنه ځینې کوي چې آیا موږ دې خبر راکړی دی په یو حدیث کې چې د ربیع الاول په 10مه ورځ مانځئ او که یې نه دی راکړی، که وایي راکړی دی نو خو پېښ یو دلیل د آیات یا د حدیث ته پېښ کړي چې پکې ووایي چې د ربیع الاول په 10مه مانځل د عبادت دی. او که ووایي چې عبادت وو الله او رسول په خبر وو خو موږ ته خبر نه دی راکړی نو دا خو الله او رسول ته خیانت نسبت ورکوي والعیاذ بالله. دین پټول خیانت دی که نه دی؟ الله تعالی خپل نبي ته وایي بلغ ما انزل الیک، تعالی چې کومې خبرې نازلې شوي دي خلکو ته ورسوه. که دې ونه رسولې فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، که دې ونه رسولې خپل رسالت خپله ذمهواري دې ادا کړې ده. د خپل رسول الله پسې پوه شو چې خپله ذمهواري ادا کړې، خیانت یې کړی دی والعیاذ بالله. حتی په الله پسې د دې خبرې تړل شي یو عبادت دی او که موږ وکړو دی به راضي کېږي خو زموږ چې کړی دی د دې خبرو جواب څوک نشي راکولی. زما ورونو میلاد لمانځل بدعت دی.